دا شو دې باندې خو تر اوسه پوه شو. اوس بل مهم عنوان زمونږ دا ده چې د اخلاقو د خپلولو لارې څنګه کولی شو چې موږ اوس خپل ښه اخلاقو نه برخمن شو او د بدو اخلاقو نه ځان وساتو. دا اوس ډېره مهمه خبره ده. د اخلاقو په تعریف باندې پوه شو، دې باندې پوه شو چې په شریعت کې ډېر غټ مقام منزلت لري او انساني ژوند په اخلاقو باندې ولاړ ده. اوس سوال پیدا کېږي د غزوانو محصلینو ته، خامخا هر مسلمان ته دا سوال پیدا کېږي چې سړی څنګه کولی شي چې د ښو اخلاقو نه برخمن شي او د بدو اخلاقو نه وساتل شي. په دې رابطه علماو خبرې کړي دي. اولنۍ خبره دا ده په اسلامي شریعت کې چې اخلاق په اجمالي بڼه باید مسلمان وپېژني. هر مسلمان که غواړي چې د ښه اخلاقو نه برخمن شي او د بدو اخلاقو نه وساتل شي، اول باید په دې باندې دومره پوه شي چې دا ښه خلق دی او دا خراب خلق دی. یو سړی چې د احساس والا اوسیږي، د درد والا اوسیږي او د تغییر والا او اوسیږي او د تغییر او د مثبت نه د مثبت تحول احساس سره اوسیږي او د هغه وړتیا او استعداد ولري، دا چې فقط دې باندې پوه شي چې دا ښه خلق ده او دا بد خلق ده، نو ښه خلق کوي او د بد خلق نه ځان ساتي. نو اولنۍ لاره دا ده چې سړی څنګه د ښو اخلاقو نه برخمن کېدی شي او د بدو اخلاقو نه ځان ساتلی شي. اول دا ده چې په مجموع کې باید په دې باندې پوه شي چې دا خلق ښه خلق ده او دا بد خلق ده. نو ښه سړی چې اوسیږي، په اصطلاح اهل سړی اوسیږي، با استعداده سړی اوسیږي، فقط چې دومره ورته وویل شو چې دا ښه خلق ده، د دې نه په اصطلاح نه ده په دې باندې عمل کوي چې دا بد خلق ده، دنه ځان ساتي. دا یوه ماده شوه. دویمه ماده دا شوه چې سړی د ښه خلق په دنیوي ګټو باندې او اخروي ګټو باندې پوه شي او د بد خلق په دنیوي تاوانونو او اخروي تاوانونو باندې پوه شي. یو سړی د په دې باندې اکتفا نه کوي، په دې باندې اکتفا د سره نه کوي چې ته ماته ووایې چې دا ښه خلق ده، زه به دا ښه کار کوم، او چې دا بد خلق ده دا به نه کوم، دې باندې زه عمل نه کوم تر هغې پورې چې ماته د هر خلق د دنیا ګټه او د آخرت ګټه راته وښایي. نو که څه وخت چې د دنیا ګټه مې ورته وښودله او د آخرت ګټه مې ورته وښودله چې مثلا د شریعت د دې حکم په تطبیق کې دغه دنیوي ګټې دي او دغه د آخرت ګټې دي، نو خامخا ما چې ورته وضاحت ورته وکړو، بیان مې ورته وکړو، بیا پوهېږي چې ولا دې خلق زما د دنیا کامیابي هم ده او د آخرت کامیابي هم ده. بیا نو دغه سړي کې تغییر راځي، د ښو اخلاقو باندې عمل کوي او د بدو اخلاقو نه ځان ساتي. دریم شی چې سړی د ښو اخلاقو نه برخمن کوي او د بدو اخلاقو نه ژغوري، هغه د ښو خلکو سره ناسته ده. که سړی ښو خلکو سره کښېني، تاسې یقین وکړئ چې خامخا به د ښو اخلاقو نه برخمن کېږي، او که د بدو خلکو سره کښېناسته خامخا به د بدو اخلاقو نه برخمن کېږي او دا سړی به هم بد ګرځي. همدا وجه ده چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې المرء علی دین خلیله، هر سړی د خپل د ملګري په دین باندې اوسیږي، د هماغه په طریقه باندې اوسیږي او د هماغه د طبیعت په شکل باندې اوسیږي. نو بناءً که چیرې سړی د ښو ملګرو سره ناسته وکړي ښه کېږي، او که د بدو ملګرو سره ناسته وکړي دا بله لاره شوه. دا موږ او تاسو دغه پوهنتوني ماحول کې او تعلیمي ادارو کې وګورو، یو محصل ده په صنف کې ملګرتیا یې ښو محصلینو سره ده، خو صنف کې ناست دي هغه لایق هلکان، با استعداد هلکانو سره ناسته ولاړه کوي، هغه هلکانو سره چې هغه خپل وخت په بېهوده شیانو باندې نه مصرفوي. دغه هلک که ورسره کېناسته، با استعداد هلک که ورسره کېناسته، نور هم استعداد زیاتېږي. خو که د تنبلانو سره کېناسته، داسې محصلینو سره کېناسته چې هغه خپل وخت بې ځایه مصرفوي په پلو دې پلو کارونو باندې، تاسو یقین وکړئ چې دغه با استعداده نفر به هم خرابېږي. نو بنا دا که سړی غواړي چې هغه کې تغییر راشي، هغه کې تبدیل راشي، نو کوشش باید وکړي چې دغسې خلکو سره ناسته ولاړه وکړي چې هغه د ښو اخلاقو نه برخمن اوسېږي، دغسې خلکو سره ناسته ولاړه ونه کړي چې هغه د بدو اخلاقو نه برخمن اوسېږي. د مثال په توګه موږ او تاسې په خپله جامعه کې دغه زموږ په جامعه کې معلوم خلک دي، یو شمېر کسان دي چې مثلا پوډریان دي، مخدره مواد کې په سړکونو کې ناست دي یا په پارکونو چټلو ځایونو کې ناست دي. اما ښه سړی ورسره کښېنه او با استعداده سړی ورسره کښېنه، یو میاشت دوه میاشتو کې ورو یې هماغه چرس او پوډر ته نږدې کوي او بالاخره په همدغه مصیبت باندې اخته کوي. که چیرې د هر پوډري نه سړی پوښتنه وکړي چې ته ولې په دې پوډر باندې اخته شوی، به وایي چې د بدو ملګرو نه. او همدارنګه دا ښه خلک چې دي، ښه خلک که دوی نه هم پوښتنه وکړي چې تا نه څنګه ښه سړی جوړ شو، نه به وایي چې خامخا فلاني سړي سره مې انډیوالي درلوده، هغه راته احساس ما سره اوسه، هغه راکړه. نو بناً د ښو خلکو سره ناسته ولاړه، د بدو خلکو سره ناسته ولاړه، دا د انسان مستقیما د انسان په کړو وړو باندې اثر پرې باسي. بل یو مهم شی
چې زموږ متاسفانه زموږ او تاسې په ټولنه کې موجود نه ده، هغه د ښه سړي په نصیحت باندې عمل کول. هر سړی باید په خپل کور و کلي او ټولنه کې وګوري چې یو سړی ښه سړی ده، نیک سړی ده، کامیابه سړی ده، کامیابه سړی په خپل ژوند کې کامیابه ده. پوهېږي موږ تاسو په خپله ټولنه کې او په خپله اجتماع کې او په خپل کور و کلي او منطقه کې خلک پېژني چې څوک کامیابه ده او څوک ناکامه ده. کامیاب سړی دې ته نه وایي چې پیسې ډېرې پیدا کړي. کامیابه سړی هغه سړی چې مثلا شخصیت یې لوړ اوسېږي، علمیت یې لوړ اوسېږي، مالدار اوسېږي، مشروع طریقې باندې مالداري پیدا کړي، نو چې هغه سره کښېني او ورته وایي چې ما ته نصیحت وکړه چې زه د خپل ژوند څنګه تېر کړم. خامخا یو سړی چې مثلا اوچتو ډګریو ته رسېدلی، تعلیمي درجو ته رسېدلی او تحصیلي درجو ته رسېدلی، خامخا یوه لاره یې تعقیبه کړې، نو دا م ورته وایي چې ځوانه دغه لاره نه دغه لاره وکړه، داسې وکړه داسې وکړه، دا سړي باندې ډېر اثر پرې باسي. نو ځکه اسلامي شریعت په دې باندې تاکید کوي که غواړي چې د ښو اخلاقو نه برخمن شي، نو د ښو خلکو سره کښېنه او هغه چې تا ته نصیحت کوي د هغه نصیحت باندې بیا عمل وکړه. د عمر رضی الله تعالی عنه یو قول ده چې رحم الله امرا اهدا الی عیوبی، الله تعالی دې په هغه شخص باندې رحم وکړي چې ما ته زما عیبونه راته ډالۍ کوي، ما ته ووایي چې یاره ستا تا کې دغسې عیب ده او د دغه عیب مخه ونیسئ. نبی علیه الصلاة والسلام په یو حدیث شریف فرمایي چې المؤمن مرآة المؤمن، یو مسلمان د بل مسلمان عینه ده. انسان خپل مخ نشي کتلی خو بل مسلمان ډېر ښایسته کتلی شي، ورته زه خپل مخ ماته نه معلومیږي خو بل نفر چې ماته وګوري هغه ما مخ کتلی شي، نو زما مخ کوم عیب وي نو ما ته وایي چې مثلا تا کې دغه عیب ده. نو مسلمان نه ده، مسلمان چې بل مسلمان ورته د هغه عیب ور په ګوته کړي، ورته وایي چې یاره ستا په دې ناسته ولاړه کې دغسې عیب ده، نو او هغه نه هغه ورته متوجه شي او هغه باندې د هغه د خبره باندې خفه نه شي او هغه اصلاح کړي، دغه انسان کې ډېر یو لوی تغییر راځي. دا تجربه ما په خپله کړې. یو وخت زموږ څه ملګري شپږ اووه نفره یو بل سره ډېر خلط یو بل سره به همیش دپاره یو ځای بیا هم د خپلو منځو کې دغسې یو طریقه برابره کړله چې خپلو منځو کې د ملګرو کې به ګورو که هر چا کې د هغه په ناسته ولاړه کې د هغه په اعمالو اقوالو کې څه نیمګړتیا اوسېږي، هغه به ورته په ډېر حکمت باندې په ډېره نرمه طریقه په ډېر په ښه طریقه باندې به ورته په ګوته کوو. تاسو یقین وکړئ ممکن ډېر غټ تغییر راغی چې یاره تا دغه خبره دغه مشکل یې درلوده، ستا دغه ناسته ولاړه دغه مشکل لري. نو خپله د ښو خلکو سره ناسته ولاړه او بیا د هغه نه د هغه په نصیحت باندې چې تا ته وایي چې یاره ستا په دغه نه ده په دغه خبره کې او ستا په دغه ناسته کې او ستا په دغه عمل کې دغه نقص ده او دغه جوړ کړه، دغه باید موږ ومنو او دې باندې سړی د ښو اخلاقو نه برخمن کېږي او د ښو اخلاقو باندې ملبس کېږي. ما مخکې تاسو ته د عمر رضی الله تعالی عنه قول ولوسته چې رحم الله امرا اهدا الی عیوبی، الله تعالی دې په هغه شخص باندې رحم وکړي چې ما ته زما عیبونه راډالۍ کړي، ما ته وایي چې ستا دغه عیب ده تا کې، ستا په عمل کې، ستا په دې خبرو کې دغه عیب ده دغه نقص ده، نو هغه به نه ده وایي هغه شخص باندې د الله تعالی رحم وکړي. نو موږ او تاسې هم که چیرې زموږ عیبونه څوک راته په ګوته کوي، موږ باید نه د هغه اصلاح کړو او د هغه نه د هغه ځان باندې په اصطلاح یو انتقاد ونه ګڼو بلکې د هغه یو احسان ځان باندې وګڼو، نو په دې باندې هم د انسان کې ښه تغییرات راځي او ښه تحولات راځي. بل ډېر مهم اساس زموږ بل ده چې سړی څنګه کولی شي د ښو اخلاقو نه برخمن شي، چې سړی په فاسده ټولنه کې ژوند کوي خامخا دا به ورسره فاسدېږي او که په ښه ټولنه کې ژوند کوي دا به هم ښه کېږي ورسره. حدیث شریف دی چې نبي علیه الصلاة والسلام مهرباني کړې ده چې یو سړي 99 قتلونه کړي وو، 99 قتلونه یې کړي وو. بیا د وخت عالم ته راغی ورته ویل چې ما دپاره توبه شته چې زه د بدو کارونو او د قتلونو نه وګرځېږم، نو سم سړی رانه جوړ شي، ما دپاره توبه شته چې توبه وباسم. نو نبي دغه ورته وایي عالم ورته ویلی چې ستا دپاره توبه شته، توبه به وباسي خو په خپله منطقه کې به نه اوسېږي، دغه ټولنه کې چې ته تر اوسه پورې ګزاره کړې، تا دغه 99 کسان تا وژلي دي، دغه ټولنه دغه شریره ټولنه ده، نو ته دغه خپله ټولنه پرېږده، بله ټولنه ښه ټولنه ښیي ورته چې ته هغه ټولنې ته ورشه او ته به توبه وباسې، هلته به ژوند اختیار کړي. نو بناً که چیرې یو سړی په ښه ټولنه کې
داسې یو کلي کې چې هغه دینداره خلک اوسېږي، داسې یو ټولنه کې چې د ښو اخلاقو نه برخمن اوسېږي خامخا به د ښو اخلاقو نه برخمن کېږي. او که چیرې خدای ناخواسته داسې یو کلي کې اوسېږي، داسې یو سیمه کې اوسېږي چې ټول خلک یې ګډ وډ اوسېږي، نو دا سړی به خامخا د هغوی نه د هغوی تر تاثیر لاندې راځي او دا به هم ګډ وډ ګرځي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.